دا په خوست کې د 2026 میلادي کال انټر کلب سیالۍ دي چې دوشنبه رسماً پیل شوې. په دغو سیالیو کې 4 کلبونو برخه اخیستې چې په 14 ګروپونو کې به خپل سیالۍ سرته ورسوي. مسؤلین وایي یادې ورځنۍ سیالۍ به ټول 4 میاشتې وخت په برخه ونیسي او ښه لوبېدونکي لوبغاړي به 2مه درجه ولایتي سیالیو ته غوره شي. د تیرو کلونو په څیر بیا هم سږ کال د 2026 کال خوست انټر کلب سیالۍ د 4 کلبونو ترمنځ په خوست ولایت کې په 2 لوبغالو باندې پیل شو چې تقریبا 4 میاشتې وخت به ونیسي. دغه لوبو کې مخکې چې ما یادونه وکړله 4 لوبډلې دي او په 14 ګروپونو کې ځای په ځای شوي دي. هر ګروپ کې موږ 6 لوبډلې لرو چې هر لوبډله بیا 15 لوبې کوي او موخه هدف له دغو سیالیو دا دی چې دلته چې هغه لوبغاړي کوم چې پرفارمنس کوي ځلیږي هغه به د افغانستان د کورني کرکټ 2مه درجه ولایتي او ورځنیو سیالیو ته لاره پیدا کوي. په ټوله کې د افغانستان تر ملي لوبډلو د رسیدو لپاره دغه سیالۍ دروازه حسابېږي. په همدې سیالیو کې لوبېدونکي لوبغاړي بیا خوښ دي چې داسې فرصتونه په اختیار کې ورکول کېږي ترڅو دوی ځان ثابت کړي او تر ملي لوبډلو ورسیږي. مونږ ته مخته نور میچونه د ولایتي لومړۍ درجه 2مه درجه هغې کې لاړ شو. بیا مونږ 19 کلنه د کرکټ بورډ څخه ډېره مننه مونږ ته دا رقم میچونه برابروي. کرکټ بورډ څخه دا غوښتنه ده چې مونږ ته دا رقم میچونه نور هم برابر کړو چې مونږ ته مخته تګ اسانېږي. د دې لپاره زموږ ډېرې هیلې دي ترڅو ځکه د مخکې چانس لپاره ښه فرصت دی او د کرکټ بورډ نه هم دا هیله ده او دا خواهش ده که نه ترڅو نور هم دا هلته سیالۍ په لاره واچوي لکه څنګه چې انټر کلب دی د دې لپاره چې ځوان لوبغاړي له دغه سیالۍ نه پیدا کېږي او مخکې ایونټونو ته لاره ونیسي. هو که څوک پرفارمنس وکړي نو کولی شي چې مخکې لاړ شي. دوی دپاره دا ډېر بهترین فرصت دی چې دوی سکور وکړي او مخکې لاړ شي. یاد دی وی چې سږ کال لیسټ ا سیالۍ چې خوست ولایت کې پلان شوی وي اوس په ننګرهار کې ترسره کیږي چې تر ډیره د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې لوبیږي.